السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ به وئ. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې موږ خپل نمبر د فیسبوک په آی ډي کې پټ کړو، یعنې هغه نمبر چې موږ پرې خپله د فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده، تر څو هیڅوک یې هم ونه ګوري او زموږ آی ډي د هیک پر وړاندې هم قوي شي. نو که غواړئ چې دغه سیټینګ په خپل فیسبوک اکاونټ کې وکړئ، نو راځئ دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. نو رابشئ خپل فیسبوک ته فیسبوک به خلاص کړئ. کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړو، بیا به راشئ په د خپل تصویر پروفایل باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک کړو، بیا به لاندې راشئ په ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک کړو، بیا به لاندې راشئ په ایډیټ یور اباوټ انفو باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې هم تاسو کلیک کړو، بیا به لاندې کنټکټ انفو ته راشئ. د دې ترڅنګ به یې ایډیټ لیکلی وي، په ایډیټ باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړو، نو اوس به پاس راشئ. دلته به تاسو ته خپل نمبر لیکلی وي، د دې نمبر ترڅنګ به کلف شانتې نشان وي، په دغه نشان باندې به کلیک کړئ. کله چې دې نشان باندې تاسو کلیک کړو، نو دغه به لاندې په اونلیمي باندې ودروئ. کله چې دغه تاسو په اونلیمي باندې ودرولو، نو اوس به یوازې تاسو کولی شئ چې خپل نمبر وګورئ. مننه کوم، تر بلې ویډیو هې چارې.